د کہانی شروعات کیږي د یو یخ برفیله علاقې نه. چلته یو سړی اچانک د وورې نه راپاسي خو هغه بالکل سم دم وي چې هغه زر خپلې کپړې واچوي او د ونې نه چاکر وباسي او مخکې روان شي. اوس موږ ته ببل سین کې یو دوه ماشومان ښیي چې دا خور او ورور وي او د ورور عجیب نوم وي چې هغه به د خپلې خور په دې کور کې خیال ساتو او دوی سره مور او پلار هم نه وي او دا ورسره ولې نشته. دا به موږ ته به مخکې کهانی کې پته لګي چې جن سره یو ټوپک وي او دا خو داسې لګي چې یو کیلونه ده خو دا اصل کې کیلونه نه ده. په دې کې چې کم بولټس دي په هغه بولټس چې څوک ولګي نو د هغې د وجې هغه بې هوشه شي او لږ وخت پس جیم بهر روزي چلته یو ټرک راشي او هغه سړی د جیم نه تپوسو کې چې ستا مور او پلار څه شو خو جیم ولې څه جواب ورنه کړي او هغه خپله خور کور ته رادننه کړي او دروازه بنده کړي او هغې نه پس خپلې خور سره لوبې شروع کړي. او د شپې په ټایم کې موږ څه انسانان وینو چې جیم په کم کور کې د هغې د شیشې ماتولو کوشش یې کوو او وصل خبره دا وه چې دا انسانان زومبیز وو او جیم او د هغه خور چې په کم وخت کې اوسېږي په دې وخت کې د زومبي وایرس په لپیټ کې ټول انسانان ګیر شوي دي او ډېر کم پکې پاتې دي. خو اصل کې د دې دا کور بولټ پروف وي د دې د وجې دوی ته څه خطره نشته د دې زومبیز نه او دوی هم نه یېرېدل ولې چې دا د دوی یو روټین جوړ شو. په سبا باندې هغه ټرک والا سړی بیا راشي چې د هغه جیک نوم وي خو هغه دا ځل ځان سره خپله ښځه هم راولي چې هغه ښځه د جیم خور اوچته کړي نو جیم ورته ډېر زیات وزه شو ورته ده ووایي چې کوزه که زما دا خور او د جیک ښځه ترې تپوس وکړي چې ستاسو مور او پلار څه شو نو جیم ورته دروغ ووایي چې هغه بازار ته تللي دي څه سامان راوړلو دپاره. نو د جیک ښځه ورته وایي چې تر څو پر ستاسو مور او پلار نه راغلی نو موږ به تاسو سره تر هغې پورې یو تاسو ته د یېرې ضرورت نشته. بل خوا موږ ته هغه ایډن نومې سړی ښي چې کوم موږ د کهانۍ په شروعات کې وکتو هغه په ځنګل کې ناست یو هغه نه ګیر چاپېره زومبیز وي خو هغه بالکل یریږي نه د هغې نه او لږ وخت پس هغه ټول زومبیز مړه کړي. بل خوا جیک او د هغه ښځه چې ټول کور چیک کړي نو هغې ته پته ولګي چې دلته خو د ډېر وخت دپاره وسایل پروت دي او هغې دا هم پوه شي چې د دې ماشومانو مور او پلار نشته نو هغې دا فیصله وکړه چې موږ به اوس په دې کور کې اوسېږو. خو جیم د دوی خبرې واوري هغې نه پس جیم خپله خور په یو کمره کې بنده کړي او بهر روځي او د شپې په ټایم کې هغه کور طرف ته بیا زومبیز راشي نو هغه ښځه چې دا وګوري هغه ډېر زیاته ویریږي او هغه زر لایټونه مړه کړي خو اچانک د شاته دروازه کولو شي او په هغې ښځې باندې څوک حمله وکړي او هغه ښځه موږ زخمي حالت وینو چې جیک ورله راشي نو هغه ښځه څوک د بهر طرف ته راکاږي او دې سره په جیک هم حمله وکړي. په سبا باندې موږ ایډن وینو چې هغه په واوره کې بیا بې هوشه پروت او هغه چې په هوش کې راشي نو هغه وګوري چې زه په یو جال کې ګیر شوی یم هغه هغې جال نه ځان خلاص کړي او هغه چې څنګه وګوري نو هغه ځای کې د جیم خور ولاړ وي او خاندي ورته. دې کې اچانک په ایډن باندې په ستنه حمله وشي او هغه هغه ځای کې بې هوشه شي بیا چې دا جیم وویشتو. لږ وخت پس چې ایډن په هوش کې راشي او هغه د جیم کور خواله راشي نو هلته جیم ټوپک په لاس ولاړ و دنه تپوس وکړي چې ته دلته څه کې نو ایډن ورته ده ووایي چې زه یو فوجي یم او زه خپله ښځه تلاش کوم. نو جیم چې دا ووري نو هغه حیرانه شي ولې چې د هغه کور ته تر اوسه پورې څوک راغلي دي نو د خوراک دپاره او د دوۍ دپاره راغلي دي دا لومبی کس چې یو انسان تلاش کوي. نو جیم ته دا کس ښه ولګېد او هغې نه پس هغه ایډن خپل کور ته راولي. اوس چې کور ته راشي نو جیم ورته وایي چې زموږ بیټرۍ کې چارج ختم شوی دی او یو رننګ ماشین دی په هغې باندې به ته منډه وې نو ته به هغه بیټرۍ چارج کړې د هغې نه پس به زه تاله خوراک او دوایي درکړمه. نو ایډن هم د دې خبره ومني خو ایډن ته هغه ټایم کې تپوس وکړي چې ستاسو مور او پلار څه شو نو جیم ورته رښتیا ووایي چې زما پلار یو ساینټسټ او هغه د ډېر وخت نه غیب دی او زما مور په یو سیکیورټي ایجنسۍ کې وه چې هغه هم په خپل میشن باندې تلې ده او لا تر څه پورې نه ده راغلی. دې کې اچانک هلته زومبي راشي چې ایډن بهر روځي او هغه زومبي ډېر بې رحمۍ سره قتل کړي. هغې نه پس چې ایډن کور ته راشي نو جیم ورته ووایي چې تا هغه زومبي ولې مړ کړو دا کور خو بولټ پروف دی دی دلته په یو قانون هم نشي رادننه کېدی. نو ایډن چې دا خبره ووري نو هغه ډېر زیات حیرانه شي او هغه دا سوچ کوي چې په دې کور کې خو ډېر زیات سهولیات دي. هغې نه پس ایډن رننګ ماشین له راشي او هغه ځای باندې یو شان رننګ کوي چې د دوی دا بیټرۍ چارج شي خو دې دومره رننګ وکړي چې د هغې د وجې ډېر زیات ستړي شي او هغه ځای کې راپرېوځي او ویده شي. په سبا باندې ایډن دې دواړو له خوراک تیار کړي او جیم چې د خپلې خور سره بهر روځي نو هغې وګوري چې د هغې په جال کې بیا یو زومبي ګیر شوی دی. بل خوا ایډن دغه کور تالاشي اخلي چې هغه ته د گاډي چابي میلو شي نو هغه دا فیصله وکړه چې زه به د گاډي په ذریعه باندې د دې ځای نه وځم نو زه به زر تر زره خپلې ښځې له ورسمه او هغه چې گاډي له راشي نو هغه گاډي خراب وي هغه نه سټارټ کېدو او هغه چې بهر روځي او کور ګیر چاپېره ګوري نو دغه کور نه ډېر عجیبه اوازونه راتلل خو د دې نه مخکې چې ایډن هغه ځای ته ورشو چې کولې جیم ورپسې راشي او هغه منې کړي اوس شپه شي او دا ټول روټۍ وخوري او هغې نه پس چې دوی د کېدو له لاړ شي نو جیم خپل لاس ته هتکړۍ واچوي او یو هتکړۍ بیډ ته واچوي. په سبا باندې چې ایډن راپاسي نو جیم په خپله کمره کې نه وي هغه بهر راوتې وي او هغه جالونه سموي چې په کم کې به زومبي ګیرېدل. هغې نه پس ایډن په پټه باندې هغه طرف ته ور روان شي چې کم ځای نه عجیبه اوازونه راتلل او هغه چې هغه ځای ته ورشي نو هلته اسباب پروت وي او دا هغه ځای دیوالونه داسې وو چې په زوره زوره چا په هغې باندې نوکونه راښکلي وو. نو ایډن دا سوچ کو چې کېدای شي دلته یو زومبي ګیر شوی و او هغې نه پس ایډن کور ته راشي نو د کور نه بهر هغه وګوري چې یو انجان سړی ګیر چاپېره د دې کور نه ګرځي او بره د جیم خور ولاړه وي. د دې نه مخکې هغه سړی چې د جیم خور وویني ایډن زر هغه ماشومه پټه کړي او د بهر نه جیم وګوري چې ایډن یو ښه سړی دی هغه موږ ته څه نقصان نه ورسوي. هغې نه پس هغه ایډن له خپل هتیار هم ورکړي. هغې
هغه نه پس ایډن راشي دا غاډي ټیکول د پاره خو اچانک هغه د جیم د خور د چغو आवाज ووري نو هغه چې بهر روزي نو هغه سړی راغلی وي او هغه د جیم په خور باندې پستل ایخي وي خو اچانک پای کسانو باندې ډزې شي او دا درې وانه مړ کی او دا ډزې بل چانه بلکې د جیم مور کړی وي چې د جیم مور واپس راشي خو پاغه ډزو باندې په یو ډز ایډن ولګي او هغه غزه کې را پریوزي خو دې کې موږ د فلیش بیک خي چې ایډن خپل خزه وویني خو د حیرانې خبره دا ده چې لږ وخت کې هغه را پاسي او هغه چې خپل زخم وګوري نو هغه ټیک شوی وي نو ایډن چې دا وګوري هغه په خپل ډیر زیات حیران شي او د بهر نه جیم او د هغه مور دا ویني خو هغه حیران نشي او هغه ایډن ته اشاره کوي چې کور ته راشه نو ایډن چې کور ته راشي نو د جیم مور چې دا غي لینا نوم وي هغه ورته دا وایي چې په دې زومبي کې دوه قسم دي یو زومبي داسي وي چې هغه کله د دې وایرس په لپیټ کې گیر شي هغه خپل ځان بالکل کنټرول کولی نشي او د پاګلانو په شان حرکتونه شروع کی او په خلکو حمله هم کوي او د دې زومبي په منځ کې یو خاص زومبي وي چې هغه خود د دې وایرس په لپیټ کې گیر شي او په خپل ځان بالکل پوره کنټرول وي صرف پکې د زومبي زاغه طاقت راشي خو کله ناکله د دې نقصان دا وي چې دا زومبي وایرس بالکل په دې حاوی شي او خپل ځان کنټرول کې کولی نشي او خلک هم وجني او هغه نه پس دوی به هوش شي او چې کله راپاس نو دوی ته سم نه یاد چې دوی څه کړي دي او سنا نو ایډن چې دا خبره وره ناغه پوه شي چې زم د دې وایرس په لپیټ کې گیر یم ولې چې د کہانی په شروعات کې مونږ دې په وره کې ولیدو چې راپاسي او اوس هم ولیدو چې مړ را ژوندې شو او لینا وته دا موي چې جیم د دې وایرس په لپیټ کې گیر دی نو مونږ دوس دا پته لګي چې هغه خزه خاون بل چانه بلکې جیم مړ کړو ولې چې په هغه باندې هغه وایرس حاوی شوی او جیم به چې کله مو د کېدو نو هغه به لاس ته هتکړې واچولې هغه نه پس شپه شي او ایډن په خوب کې بیا خپل خزه وویني او چې څنګه سحر شو ایډن راپاسي نو هغه ځکه ورللی ناراشو دا ورته ووي چې کله زما د دوړه ماشومان پیدا شو نو هغه د زړه بیمارانو او هغه ټیم کې دا وایرس هم ډیر تیزه سره پیلاوېدو نو زما خاون خو یو ساينټیسټ وو هغه تاغه وخت کې د دې خاص زومبي وایرس باره کې پته ولګېدا چې هغه نه پس جیم ته ماغه وایرس ولګېدل نو زما خاون ولې یو انجکشن جوړ کو چې هغه سره خو هغه ټیک شو او کله ناکله په اچانک دی زومبي وایرس حمله کوله یو ورځ دغه سي جیم باندې هغه وایرس حمله وکي چې هغه په خپل پلار باندې چک ولګي د دې د وجه هغه وایرس د جیم د پلار په بدن کې مخاره شي هغه یو نورمال زومبي جوړ شي نو لینا ورته دوی چې مجبورن ما خپل خاون مړ کو دا دوانه یو بل سره خبرې کوي چې اچانک جیم تیز چغې شروع کی چې زر ول لینا راشي ولې چې هغه ته پته وا چې هغه بیا په زومبي کې بدلیدو والا دی هغه زر جیم هغه کمرې ته راولي او هغه ځکه بند کی چې جیم هغه ځکه یو شان چغې سوري وهلې او لینا دا ورې دی او هغه ډیر زیاته خفه وا او دغه سروازه تیر شوي چې کله به ایډن هغه دروازې سره ناست او کله به لینا یو ورځ دا دوانه خوراک ته ناست وي چې دې کې زر ایډن د لینا لور لره منډه کی ولې چې پاغه باندې هغه د زړه بیماری بیا واپس راغله چې دې سره لینا ډیر زیاته پریشان وي خیر سروازه پس جیم صحیح شي او هغه دغه کمرې نه رو باسي او هغه روز امراشي چې ایډن د دې زنتلو والا او جیم ډیر زیات خفه او هغه ته وی مزه خو ایډن ورته وی چې زما مجبوری ده زب ضرور زما هغه نه پس ایډن دا غزنه روان شي او دا غلط لو نه پس هغه ځکه د انسانانو یو ګروپ راشي او دا سړی لینا ته وی چې زما لور روکه شوی دا غي او سړی سره تختیدلې ده او دا دغه کسانو باره کې خبره کوي چې کم جیم مړ کړي واغه خزه خاون نو هغه سړی د لینا د کور تلاشي واخلي هغه ته خپل لور ملو نشي هغه نه پس هغه غزنه تلو والا وی خو اچانک هغه ته د خپل لور گاډي ویني چې هغه سړی دوباره د دې کور ته راشي بل خو ایډن په وره کې بهوش پروتي او هغه د تلو आवाज ووري نو هغه ته پته ولګي چې لینو داغي لور اوسوي په خطر کې دي هغه زر راپاسي او د لینا د کور طرف ته رامنډه کی او هغه سړی لینا ډیر زیات ووخي او دا ورته وی چې ما تو وای تا زما لور کم ځکه پټه کړی دا نو لینا وته وی چې زر سنم نیم خبر بل خو ایډن نه کور ته راشي او هغه چې کچن ته راشي نو هغه ځکه جیم پټ شوی وي هغه نه پس هغه په خاموشي سره دا غ لیډر کسان مړ کی چې داغه आवाज سوکه مو نری او هغه نه پس ایډن هغه لیډر پس راشي خداغه کسان په ایډن باندې ټوپکونی سي خو د دې مخ چې ایډن سوکي ایډن خپل مړې کټ کی او ایډن زګه دا سوکړه چې هغه ته پته وا چې زوس په زومبي کې بدلیدو والا یما او دغه سی وشي یو څو سکند پس هغه یو خونخار زومبي ته جوړ شي چې هغه په ټوله باندې حمله کوي او ډیر بے رحمه سره قتل کوي چې لینا دا وګورو نو هغه خپل دوانه بچی پټ کی او لږ وخت کې ایډن دا کسانو خاتمه وکي او سین کټ شي او مونږ ته په سبا خي چې ایډن بیا په وره کې پروت وي خدا د لاغه د وینې لت پت وي او پلاس کې د یو انسان خپم وي هغه زر راپاسي او چې کور ته راشي او خو دې خو جان چوکي نو هغه ته یو خط ملو شي چې دا خط د لینا وي او لینا ورته دوی چې ما خپل بچی ځان سره کړل او د نور طرف ته روانه یم او قسمت کیو نو دوباره به ملو شو چې دینه پس ایډن خپل سامان راغون کی او هغه پسې ور روان شي او د سره دا کہانی ختم شي کو تاسو دا کہانی خو خوشی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ